السلام علیکم درنو لیدونکو. دغه وسنخیل دی، د وسنخیلو لومړی سړک دی او دلته اوبه تقریبا تر ډېر لرې ځایه تر هغه سره په فرعي سړک راغلي، اوبه په فرعي سړک راغلي او خلک زښت ډېر په مشکلاتو کې دي. دا فرعي سړک بند دی، د وسنخیلو لومړی سړک دی، د امنیت شارک ته مخامخ دا ساحه ده. تاسو وینئ د ډېرو ورښتونو له امله کوچني سیلابونه راوځي او خلکو ته یې پیاده خلکو ته یې مشکلات جوړ کړي. موټر او رکشې او نور وسایط ښه دي بیا ترې تېرېږي، خو پیاده خلکو ته یې ډېر مشکلات پیدا کړي. دا ورور تاسو وینئ د پیاده تېرېدونکو لپاره تیږې ږدي چې تېر شي، خو بل خوا بیا چې موټرې راځي هغوی ته بیا تیږې مشکلات جوړوي.